سکون د وخت خو خدای زما د توبه کومه دی هګۍ؟ والے شرمول کوي اگه استاد ما شما میشیم نی؟ او چې ډېر ځنه ستړی هغه کوم مضمون دا مان هګۍ پټوي شرمول کوي او زما خو سم زده دی انده شرمول کوي بریم عوضه الهابت بیا در دستم کمره مخفی درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محراب ګل مخلص ما عمران شینواری را سره دی او د کیمرې چارې جهان صاحب پر مخ وړي همداسې به وي. شینواری صاحب ته راته ووایه نن څنګه راغلي یو څه به کوو دلته؟ ډیره مننه مخلص صاحب. لومړی خو تا ته سلام، جهان صاحب ته سلام، زموږ ټولو لیدونکو ته سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ وې لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ته د خپرونې کوربی او جهان صاحب د کیمرې چارې مخ ته وړي. نو په همدې اساس موږ راوتلي وو کابل ته. په کابل کې یو پارک د ډیر بهترین پارک د ښایسته منظرې لرو. موږ غوښتل چې لیدونکو دپاره د پرنګ دغه جالبه خپرونه ثبت کړو. بالکل. کابل ته ولې راغلی؟ علت یې څه و؟ لکه هلته ټولو پېژندلې که څه حساب؟ والا مسله دا ده چې کابل ته راغلي یو ټول زموږ دا سیسټمات ټول کابل ته انتقال شوي، لکه دفتر هم اوس کابل کې دی. نو اوس راګرځو د کابل په مختلفو سیمو کې ګرځو او مختلفې برنامې ثبتو تر څو هغه لیدونکي راسره پاتې شي که نه؟ درنو لیدونکو موږ هم دا ستاسې لپاره هڅه کوو تر څو ښې خپرونې هغه خپرونې چې ستاسې د پام وړ ګرځي ثبت کړو او تر تاسې در ورسوو. زموږ یوه هیله دا ده چې تاسې زموږ دغه برنامې تر وروستیو شیبو سره یو خوند ترېنه واخلئ. درنو لیدونکو د پارک بلې څنډې ته راغلو. دلته یو ځوان ناست و، تنها ناست و. جالبه دا ده چې په داسې وخت کې انسانان او په ځانګړي توګه افغانان ډېره هڅه کوي چې یو ملګری ځان ته راوغواړي، پارک کې ورسره زړه خواله وکړي. خو دی یې ځان ته ناست و. له ده پوښتو چې څنګه ځان ته ناست و، ولې راغلی و؟ سلام سلام، شپه خیر راغلی. السلام علیکم. نوم مبارک دی؟ شمس الله. د کوم ځای؟ زه د پکتیا د زرمت ولسوالۍ. بیا خو شمس الله زرمتی که نه؟ رحمت شاه زرمتی پېژنې؟ نه والا. د افغانستان ملي لوبغاړی. کرکټ ته ډېره علاقه نه لرم. ښه کرکټ سره علاقه نه لرې. ښه څنګه راغلی وې پارک ته؟ پارک ته دغسې یو په شوق باندې دغسې ساعت مو تېراوه، ځینې عکسونه مو اخیستل. دلته راغلی یوازې ناست وې، څنګه ملګري دې خوا ته نه دي راغوښتي څه حساب؟ نه والا غوښتې نه دي. کیمره نه ګوري؟ دا مصاحبه نه ګوري؟ مصاحبت شي مرکه؟ ها مرکه خو وکړه، مرکه دا وکړه. نو چېرته مخته راځي؟ په ما راټوپ کړه دلته دې نه زه ټوپونه وامه. ښه نو ولې جهان صاحب دا ځای کټ که صحیح دی؟ هغه ځای لوړ دی بیا خو ګاګه. ښه څومره وخت کېږي چې زرمت ته حکمت الله شو؟ حکمت الله دا ونه لیده؟ دا پېژنې ورور؟ روز زه لاړ شه دلته مرکه ده چې لاړ شي ښه ده. که غواړې مرکه که یې ووایه که خیر دی موږ به لاړ شو. ښه زه صحیح ده. دا څه شی دی؟ دا مایک دی، هغه کیمره ده او دې ځوان سره خبرې اترې لرو. نور مزاحمت مه کوو قربان. صحیح دی؟ زه ټوپونه وام. حکمت الله هم راځي. ښه صحیح دی چې راځي بیا به ګورو ورسره. ښه څومره وخت کېږي چې زرمت ته نه یې تللی؟ 5 میاشتې کېږي. 5 میاشتې وړاندې ورغلی وي؟ زرمت ته راغلی یم. کیسې راته وکړه، زرمت کې څه کیسې وي؟ والله اوس امارات اسلامي راغلی، ډېر امن و سکون دی اوس. سکون د وخت. حکمت الله انتظار کې زه لاړ شه حکمت الله چېرته دلته موږ دې خوا کړو پیازه لاړ شه واوره. چېرته ولاړ شو؟
سهار چېرته ساعت تېرېږي غچې ته لاړ شه وا حکمت الله سره خونته خلک دي ولې؟ دا زه فکر کوم ستا ملګری دی نه نه یې پېژنم ولا کې دې پېژنم هم دغه حاجي صاحب سته ولا کې دې پېژنم زه لاړ شه بل چېرته چېرته لاړ شم کوم چې ته راغلی دلته وینې چې یو وارې دغه خوا ته ټوپونه چې یو وارې خزه دغه خوا 2 ته. روپۍ راکړه زه خپله 10 روپو پسې ګرځم دغه ته ته پیسې غواړي یو کې پیسې کومه دي یو 2 پونټه راکړه صحیح ده 2 څو 2 پونټه تشته پونټه سپېړو ته زه د ورځې 2 پونټه ګټم تنګ در کومه ګورم نو پونټه هغه پانټه ده هغه 1 روپۍ دی نه هلته کومه ده نه هلته یعنې زه واخله انسانیت شته دلته وطن کې ولا تاسو خلکو شکو انسانیت بیخي ورک سوی دی قسم خلکو کې نه خو دلته دا شي که یو وارې یې خوا ته ټوپونه که یو وارې دغه نو خوا ته ټوپونه چې وي دا خو بیا دا ونه ویني دا ونه یو وارې دغه خوا ته دا کاشکې چې یو بس دوه. داسې نو بیا خو ماشومان کې یو کې انسانیت شته هغه څومره ټوپونه وي خو ماشومان یې خلک وایي ناپامه ده ده خو غټ سړی ماشاءالله نو ګیره غټ ډېم سړی شته. او غټ سړی خپې نه لري که په خپو باندې خېجم او ټوپ راوړم تاله خو زه یې خوا ته یې ووږه بیا دا د خبرونه معلومیږي ستا ملګری دی ته په موږ رخشن وې ای چنغوزي نه چنغوزي د قسم ته کې پېژنم هم زه چنغوزي شرط لاړ شو زه لاړ شه یې خا خوا ته حکمت قسم. الله شو حکمت الله زه کله پېژنم ایسته که دا قسم ده سره کم خلک دي بیخي یې نه پېژنم زه لاړ شه وروره یې خوا ته لاړ شه حکمت الله دی یې خوا ته لاړ ځه خا تا ولیده او هغه سره اوس لاړو ښه د زرمت کیسې راته وکړه زرمت کې څه کیسې دي کیسې دغه دي چې خوند شته پکې شنه باغونه دي او ځوانان یې په څه کارونو بوخت دي ټول هغه ځمکې دي که نه خپل دیکانې کوي او تعلیم او تعلیم هم شته خو اوس بیا مکتبونه پکې فعاله دي مکتبونه هلته خو مدارس؟ نشته حکمت الله کنه چېرته دی وکتل ای مال دا چلم زده دا سکړی شته داسې نه حکمت الله به یې کوی چې یې خوا ته لاړ شم. سایکل هم چلولی شم سوپ هم خوړلی چېرته لاړ شم زه لاړ څه خلک دي قسم ده زه لاړ شه چېرته لاړ شم زرمتی صاحب زه چې څومره فکر کوم دا ستاسې د ډلې دی ما ته خبرو نه دا معلومیږي نه ولا کې پېژنم هم سر کې د دغه پراته دي دا خدای تا ټول عمل دی خو دغه تر اوسه نو کش ما کړ. ته شلخته راکش کړه نو دا اوس وینې ته سر پسې ووږه سر کې سره کېږي ښه ته دې ته څه یې ته څه ورته یې دې ته هلته ودرېږه هلته غوږ شه بیا دا چېرته؟ ګوره. زه لاړ شم نو چېرته به لاړ زه جهان صاحب دا هلک مه راپرېږده چې دا مصاحبه خرابوي جهان صاحب دا ځای کټ که صحیح دی هو ښه ښه دا راته وایي چې په څه کارونو بوخت یې خپله زه خپله خیاطي کوم خیاطي کړي و د زنانه خیاطي کوم د ګنډه او غني او زما خو سم زده دی انده څه مصیبت دی دا خو سم هم زده زه دی فکر کوم دا یا سبي تکلیف لري او یا تا پیژني نه ستا ملګری دی پښتانه به زه خپله شکه وکړو ما پېژنې نه دا خو ما چېرته لیدلی دی نه نو څنګه راغلی چا پسې راغلی نو دلته دا ټول خلک ګرځي زه هم ګرځم خواخوا ته ته دا خلکو غوندې وګرځه که نه د چی کې نه خو شمس الله ګوره موږ خو دلته نابلده یو موږ د ننګرهار نه راغلي یو او موږ هلته څوک نه پېژنو نه څه خو ستا په خبره شاید دی پوه شي څاپله کې مارچه کې هلته وینې هلته چپلک پروش دی زه لاړ شه هلته در سره څلوېښت زه مارچه کوي زه لاړ شه دغه ښه حکمت الله شو حکمت الله هم هغلته وړاله زه لاړ شه ها و او که هغلته نه چې هلته د ماشومانو کوزاکستان د هغلته لاړ شه هغلته دا ډېرې مستیانو شیان شته پکې و زه لاړ شه صحیح دی صحیح دی چېرته موږ خبر ته پرېږده سوال درته کوم زه نه درته نیسو څوک موږ خبر ته پرېږده څوک ته څوک ته تا څه والله په لانجه دی ورسره بیخ. وکړه؟ اوس څنګه وکړو دا مرکه پرېږدو څوک څنګه څه خبرې چېرته لرې جهان صاحب دا لږ ونیسه صحیح دی جهان صاحب دا لږ ونیسه هلته ښه وبښئ هغه مزاحمت کوو دا راته ووایه چې زده کړې دې کړي که نه اوس زه کې مې کړي دي څویم صنفه پورې تر لسمه لسم صنفه پورې او اوس هم کې که نه پرېږدې خو نه اوس یم کوو اوس هم کې څویم نمره یې زه ها ولا د اخر که څلوېښتم یم آخر کې څلوېښتم یم او صنف کې څو کسان هستئ ای ته لوبې خوري زه لاړ شه چېرته لاړ شو
چرته لاړ شو صبر نه صبر والله صبر. چرته لاړ شو وای ولې نه چرته لاړ دا بیخي په انسانیت نه پوهېږي دا څه رقم انسان ده ولې نه پوهېږي وروره ولا د شل وارې خو دلته راغی یو څوک چې غیي انسانیت غوندې داسې تېرېږي په لاره تېرېږي تېر شه یو وارې راځي وایي مستی کوم یو وارې بل شی کوم دا څه بله انسان ده قسم ده ته چې بل وارې پوهېږې راشي بیا زه تا سره پوهېږم دا څه وی غوسه ورپسې کوې هغه ته چې چا سره نښتی هغه زما همکار دی عمران شینواری بخښئ ډېر شینواری صاحب سړی اخره کې غوسه شوی دی راشه دلته وبخښه نو وروره تاسو مله نه ولا بیخي اوس ډېر وبخښه ته مو ډېر بخښه وبخښه. حکمت الله دې پیدا کو که نه حکمت الله نشته دی که نه او که نه څنګه یې ښی ولا شکر ډېر وبخښه ډېر وبخښه نو مسله دا ده چې مخلص صاحب وبخښه ډېر زیات مهرباني زمونږ دغه برنامه دوه هدف لري که نه یو هدف دا دی چې د خلکو سله معلومول او یو چاته انځور ورکول که نه چې باید ټولنیز ژوند کې موږ او تاسې حوصله وکړو بله دا چې په دې کې موږ وروستیو کې پیغام اورو نو وروستیو کې ته څه پیغام لري ځوانانو ته هیوادوالو ته دم ګړی تا ډېر هیوادوال ګوري دا پیغام ده چې د هسې ګزل شو چې نه جوړېږي او چې درس وایي دی فکر وکړه یو 10 منټه هم چې ضایع کېږي چټي درد نه خوري چې درس وایي او چې زده کړه ولا ډېر ښه دی درس معنی نه چې درس هم وایي درس سره څنګ په څنګ وایي یو کسب زده کې ښه دی او نور خوشحاله اوسئ او ډېره مننه کور دې ودان چې زمونږ یار دې وساتلو او ګزار دې پرې دومره چې ما څوک په عذاب کې که نه یا پې ځان وامه یا دی او بالکل نو ډېره مننه هغه د حکمت الله پوښتنه مې چې کړه که نه په هغې باندې زما قرض دی 2 پونډه مو باقي دی صحیح دی تا خو دعا بیا ویلې څنګه لاسو خطرې ورور نوم دی ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو یو مخلص صاحب ډېر وبخښه وروستیو کې دغه مرکه ستا په خوښه موږ نشو نه شریک کوو که نه ستا په خوښه تاسو په خوښه دار نه ستا اجازه شته موږ ته نه شریک اجازه ده اجازه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ وبخښئ ډېر بیا درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ د پارک بلې څنډې ته راغلو یو دنګ ځوان مې تر څنګ ولاړ دی دی هم سیاحت لپاره راغلی چکر لپاره راغلی دی له ده سره غږېږو سلام ستړی مو شئ په خیر راغلی علیکم السلام خیر مننه نوم مبارک دی نوم ګل محمد توتاخیل ګل محمد توتاخیل بیا به د پکتیا یې نو و پکتیوال یم پکتیا کې د کومې ولسوالۍ پکتیا کې سید کرم کوسین سید کرم ولسوالۍ زه چې توتاخیل شوی نو حتما به د سید کرم وي و کنه که نه زیاتره توتاخیل قوم چې دی هلته میشت دی و شته څنګه دي سید کرم ولسونه اوس اوس شکر ښه ده خو زه دومره نه ځم کابل کې غټ سوی یم ښه کابل کې لوی شوی کله ورغلی و کله کله کال کې یو ور ځمه بس کال کې یو وارې ورځې والې اګې والې تازه اګې ښه ښه اخلې اګې ښایسته اګې دي غټې نه اهل زور نه ګوتې مه وروړه ماته کېږي تراړه نه ګوتې مه وروړه واخله وروره ډېر ښایسته اګې دي ورور هغې نه اهلو دلته دې کې ګوره بې شماره ویټامین دي پوه شوې واخله او دانه وخوره چکې کچې ملګری مې چې دا څه شی دی 2 کیمرې لګېدلې دي تا ته دا نه ښکاري ښه نو زه چېرته لاړم زه خپلې اګۍ خرڅوم وروره کومه دي هګۍ والې اګۍ والې اګۍ هګۍ هغه غواړي دا لږ وغواړه هلته ښه زرمت ته څومره وخت کېږي تا ویل زه نه یم تللی سید کرم ته وبښئ یو کال کېږي نه یې تللی وروستی ځل چې لاړې کوم ځای کې د چکرې ووالې د خپل وطن ته لاړم کوسین کې مې چکرې وویل او بېرته راغلم ښه ښه کوسین کې د چکرې ووالې ښه ښه دا غزي وړکي په څه کارونو بوخت وو هغه دهقاني کوي نور کارونه نشي کولی یک خوب اگه اسنی گوتی مارو ماته سر ظالم دوی بچه که تومره زورونه کردی زه دلته مه درېږه یم ولی دستا زیده کو اگه ام نه اخلی سترگیم برگه اگه خو اخلا زه نه اخلم مفت یې راکې دیمه چرګې څومره زورونه کړي چرګ از ما را څومره خواره دانه مې ورکړې ده راغټه کړې مه ده چې څه د غټ کړی په دې خاطر چې هګۍ واچوي بچي واچوي مفت یې راکې مفت یې راکوي زه والې هګۍ والې ښه جهان صاحب دا سره شن شو
ناکو راوړه هګۍ راوړه گوشناستی خو برو نان بخور اینجا خو گوشناست ښه سره ووختل که نه چې وکړو ښه جهان صاحب دغه چې پورې کټ که دې نه وروسته مرکه ورسره کوو ښه وروره دا راته ووایه چې تعلیم دې کړی وروره 11 صنف کې یم 11 صنف کې هګۍ اخلي وروره ښایسته ځای هګۍ ورور نه اخلو خو وایم دی اس چټي ته چېرته راغلی څلې په چېرته چې لیوني زمونږ پیسري خو ځئ که نه دي ځي نه ښه که نه ته څنګه راغلی ځه مړه وای ناکو راوړه هګۍ والے خوب هګۍ ای ځای ورور راشه اس وایم دی چېرته لاړ شم ورشه حساب مه خرابوه دې لر شه شه ته څنګه ښه راغلی شه مړه دا پرې چې خپل کار کوي تعلیم دې کړی دی او تا ویل چې 11 صنف کې یم او څویم نمرې درېیم نمره یم او څه پلان لري پلان لرو بس ختم شي بیا وظیفه کوو انشاءالله ته څه کوي وظیفه کې نه پلان دې څه دی ډاکټر کېږي به انجینر کېږي به ژورنالیست به کوم پوځي دې انتخابي ای زلا سودري واخله زلا شاوره وایم دی اس چټي ځه واخله کنه سړی دوه هګۍ واخله ورکه ته څنګه چل هګۍ ته تا وګه درېم نمرې ښه کوم مضمون دې ډېر خوښ دی په مکتب کې هګۍ خوښې دي مضمون یې نه دی خوښ هګۍ داس خوښې دي خو څه نشي اخیستی ځای حساب مه خرابوه ولم دی اس ته څنګه راګورې کوم مضمون پښتو مضمون خراب پښتو مضمون دې خوښ دی ای او چې ډېر دې نه ستړی هغه کوم مضمون ای دا مان هګۍ پټې ځه کنه وټ کې نه شه څه شی دی تر دې لږ دې باران نه دی هګۍ پټې لري هګۍ وغاله جهان صاحب راځه ای ورو هغه ځای خو هم درته پرېښودم خرڅوم هګۍ هګۍ مې اخوا ته ولر نو دا دې خفه کومه ګوره ولې به مې خفه کړې زه نه خفه کېږم دا څه کوي وی وایم ورشه اس حساب مه خرابوه وایم دی ولې به مې ووایې دا هګۍ به څنګه دومره کوي د هګۍ دې مې پر اثر ولمه ځای وله خدا چې یو هګۍ ماته شي 10 روپۍ درنه واخلم لس ځه لاړ شه ولاړ شم نه ځم پرېږده زما هګۍ مشهورې شي دلته مصاحبه لرو ځه لرې شه کنه مړه ښه تا ویل آینده کې څه غواړم چې شمه آینده کې ډاکټر غواړم ډاکټر شي بیا دې څه دی جهان صاحب دا څنګه کار دی یاره چېرته پرېږده ناول دا ما وایي زه لاړ شه وروره زه حساب مه خرابوه چېرته لاړ شو اوس د خدای ځمکه زه لاړ شه د خپل نه کور نه لرې بل ځای کې یې خاص کور نه دغه ځای کې خلک ډېر دي دا وګوره څومره مخلوق دی زه لاړ شه خلک ته یې دوه کسه راوغواړه چې هګۍ په خرڅې کړم ته څنګه تا وګې زه ورکې دا څپله کې به د ولمه ګوره دا د هګۍ پټۍ ګوره دا د هګیو غل دی دا کای وخوره چې لسګون رانه کړي زه هر څومره چې تو سوې ولاکې رانه وګو دا پوهېږم هګۍ دوه دانې نه پټې کړي دي دې نه واله یو دې ځینې ورکړه یو دې ما ځینې خرڅه کړي 1 2 3 4 5 6 ما یې څه چې خرڅ کړی زه یې لورته سره منه پایمان دي خو ځکه نه نو دغه ته تاوګي پای ته پایمان دي لري مړه چېرته لاړ شم حساب مه خرابوه زه ورور دلته مصاحبه کوو بیا هر شي کوي وګه وروسته خراب دي مړه څنګه ناست پته مړه درته اوس لکه موږ مصاحبې ته نه پرېږدي نو څنګه راګورې ته ورکې څه شی دی دلته راشه څنګه راګورې درځه مړه ښه وروره دا خپرونه راټولو ځکه دا یې نه پرېږدي موږ په وروستیو کې ستا پیغام ما پیغام دا چې دغسې لیونیان د افغانستان د لرې شي ښه ده چېرته لرې شي درځه مړه لرې دې شي دا به موږ نه پرېږدي مصاحبې ته وګوره ښه دا ګوتمه راکړه بیا زموږ ولې څه غرض لرې د ما ګوتمه کوې لورته سره نه ولې هګۍ نه اخلي جنګ کوې ته لرشه څه ترس وای خو منې راځه رامې لاس اړولې ورک شه مړه زه لاړ شه لورته سره نه خوری مه کېږه دې ته هم لږ څه وایه که نه نو وایي دا چیش کړی دا خو ما سره غرض نه کوي یا مړه پردي چاکلیټ راوړې هلته یې خوري درنو لیدونکو موږ هم ستړي کړلو چې څه شی وکړو مرکې ته دوی نه پرېږدي موږ او خبرو ته هم دوی نه پرېږدي پیغام ته هم دوی نه پرېږدي ځه وروستیو کې خپل پیغام راته پرېږده موږ به ایډیټ کړو دوی به ترې نه لري څه شی څنګه چل دی
وای خو به ناسې څنګه کښېنې او پاڅې دغه تا ګوره ښه خپل پیغام دې راته ووایه. زه پیغام لرم چې داسې لیوانیان لرې شي افغانستان به جوړ شي. ته څنګه دلته راګورې وړکیه ته دا ونیسه ته دا ونیسه ته دا زه ونیسه لور ته ته ونیسه دا ما ته راکړه دلته راشه جهان صاحب دالته کوم هلک ته ورکړه ورکوه راوړه خرابیه لرې شه بیا مستعمل معلومېږي نه اخلي خلک څه شی دی لاسونه مه اچوه څه شی دی هګۍ مه را زما هګۍ راکړه وړکیه څه ده کړې ستا هګۍ به تا سره وي نو ما تال درکې زه تا نه غواړم راکړه پرېږده ما یې سره لاس مه کوه. پرېږده هګۍ تاسو نه زه غواړم هګۍ م څه کړې هغه د هګۍ د راواخله واله ګوره خرابه کې ګر نه مال نه یې راکوي ته یې راواخله ما تال درکړي زه تا نه غواړم تخمه زمیره به ته وبچه درځه مړه درځه هګۍ راواخله زه ځم بس کور ته ځم راواخله زه مه وه لاسونه په وړ کې اخیرنی راوړه راواخله که نه خو زږ یې نه لکه چې ورشه لږ سپسې لږ هګۍ ورکړه د هګۍ د واخله ورک شه بیا رانه شي دلته زه سترګې مه برګوه زه نو ورک شه ښه دکې مه وه بیا نه ځمه دکې مه وه بل لیوانی ته د ګوره ښه غوسه دې ولې ونه کړله په دې مې پوه کړه سم کو نو دا خبره نه ده نو ولې به دې یو څه پیړه کړه انسان ده خو ما نه مشر ده ښه د مشرولۍ احترام ورته کې دا ته چې د چا نه ډېر په عذاب وي دا دواړه زما همکاران دي عزیزي صاحب او همدارنګه شینوار صاحب ته راشه هګۍ څنګه شو خر شو که نه راشه دلته راشه اوس یو د قناعتونه ورکوم ډېرو بخه وروره ډېرو بخه غوسې هم در باندې وکړې پټکې هم در باندې وکړې او بخښنه هم دې نه غواړي ته کومه مخه راغلې هګه او غله ښه وایه ډېرو بخه ډېرو بخه ډېرو بخه ښه دا خپرونه موږ د دوو اهدافو لپاره ثبتو یو دا چې هیوادوالو ته یو خوله مسکا ورکړو همدارنګه یو پیغام پکې پرېږدو ستا پیغام د خپلو هیوادوالو لپاره څه وي ما پیغام دا ښه ده ښه کار ده د خندا د خلکو په خوله ډېر ښه کار دی نه ستا پیغام د هیوادوالو لپاره څه دی دا خو ښه کار دی ځوانان باید درس ووایي آینده یې جوړ سي د بېکاري نه شی نه جوړېږي لنډغري نه لنډغري نه څه نه جوړېږي ښه یوه بله پوښتنه شینوار صاحب ته ورته ووایه هغه دا چې موږ دغه برنامه ستا په خوښه نشرو که ستا اجازه یې نشرو یا که ستا اجازه نه نشرو نو اوس ته ووایه چې دا برنامه نشر کړو یا نه بس اجازه ده اجازه ده پروا نه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې بخښه کوه کور ودان خوشحاله اوسې زرمت ته چې لاړې سید کرم ولسوالۍ ته په ټولو ولسونو به سلامونه ووایه صحیح دی درنو لیدونکو د باغ بلې څنډې ته راغلو البته د پارک نو دلته یو ځوان مې تر څنګ ولاړ دی سلام سلام شي بخیر راغلی سلام علیکم څنګه یې ښې ښه یم ته ښه یې څنګه یې شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی محمد مشتاق محمد مشتاق تخلص محسن زاده محسن زاده محمد مشتاق محسن زاده دا خو سم اوږد نوم دی که نه ته خفه یې که خوشحاله زه خوشحاله خوشحاله ته خوشحاله خفه خو به نه نه څوک ولې خفه یم خوشحاله څوک خوشحاله دی هغه کیمره ګوري او برنامه روانه ده برنامه څه شی دی خپرونه خپرونه څه شی دی مرکه زه خو نه پېژنم که چې نه پېژنې هغلته ودرېږه ولې موږ یې پېژنو دلته به ودرېږم خیر محسن زاده صاحب دا راته چې تعلیم دې کړی چا تعلیم کړی څو کاله چا کړی 11 صنف کې ښه څوم نمرې دریم څوک دریم نمرې څوک ته څه شی څوم نمرې دریم ته دریم نمرې چیرته ټولګی کې څوک زه بله پوښتنه لري ښځه نو زه چې نه لري هلک قربان زه چېرته لاړ شو داسې ځه جهان صاحب دا سره سنبال که دا چی راغلی هلته دا سنبال ښه دریم نمره یې ښه کوم یو مضمون دی ډېر خوښ دی جالب ورته کوم یو دی ریاضي ریاضي کې بیا مهارت لري که دا نه پوښتنه وکړم صحیح ده چا نه پوښتنه کې دی نه تشې پوښتنه ریاضي چا نه دی نه تا نه تشې پوښتنه ریاضي ته چا نه پوښتنه که ته لیونی اعصاب دې کار نه کوي ورشه هغه ستا ملګری دی ورشه هله درنه ځي هله هغه ځي هغه انډیوال دی ځه څوک انډیوال چېرته دا انډیوال دی
زما انډیوال ها. څوک او دغه ښه ریاضي کې درنه پوښتنه وکړم چا نه پوښتنه کړه تا نه پوښتنه کړه او تشې پوښتنه وکړه زاله خیره زه ته تل راشه دا وباسه دي جنان راشه راشه ما وباسي جهان صاحب دا شرټ کټ کا صحیح دی خبرې ورسره وکړې خو زه راشه که نه څوک دا لاړ وباسه شي؟ دي ځینې وباسه زه لاړ زه لاړ شم او خو زه که نه چېرته نو. لاړ شم خو چکر دی ووه زه که نه نو. چکر څه ووهمه کوې؟ او څوک چکر ووهي تی نه وږې زه او چېرته چکر ووهي دغلته راځه دا پاتې د خپل کار کوي ځې لاړ شئ ځې ښه ریاضي کې درنه پوښتنه وکړم جواب وشي صحیح ده 98 څلور شپېته 22 ټول په جمع کې څو راځي پښتو او لک لک پیږم لږ لږ پوهېږي او 85 95 44 چه همیشه کلیش 85 95 44 آه 85 95 25 سوچ میشه. نکنی 25 میشه چرا 25 میشه چرا کی چرا تا میل دمه پریدا کنه رو که نه کرایه زه راشه زه چه لیوانه راغله این رفیق شما هستن نه ما فکر میکنیم میره میشناسین شما نه نمیشناسم اولین بار اومد دیدیمش بچم چی رقم مردم است خب سیز برو خوب شد که او برد زن آه خوب شد خب حساب ندادین 205 چرا 205 غلط شدیم 85 95 و 44 44 آه نه غلط شدیم 44 اومد. ولی بانه 25 نکو غلط شدین ریاضی شما کسی ناکام هستین اگر استاد ما شما میشونی جهان سے تاثر رخشنده ها رو من خو ندیدمش اولین بار اومد دیدیمش چرا ندیدیش همینجا هستنی ما خود ننگرهار آمدیم نی اینجا بلد نیستیم و شما دیدین 2 نفر از موتور تا شدیم یک تا کامرامن یک تا ما این رفیق شما هست ما که فکر میکنیم سر ما رخشن میزنی چرا نه چرا کی رشخند خب می‌زنه؟ ما اولین دفعه مسیر دیدیم ما امروز آمدیم گفتیم کی باشه دیدی؟ چند دقیقه پارک بیایم خب کی لالا دیدی؟ ماشین چرا مزاحمت میکنه نفهمیدم دیگه کی دیدی تو چرا مزاحمت میکنی لالا من مزاحمت میکنم نه کجا اینجا من مزاحمت میکنم اینجا یا کی تو یا کجا اینجا اینجا برو لالا برو بخیر ما ته پښتون ښکاري او په خبرم نه پوهیږي پښتانه خو په یو خبره پوهیږي څوک پښتانه پښتانه ها تشه په خبره خبره ها ولی ځکه چې هغه پښتانه دي پښتانه دي او څوک پښتانه زه نو انا قربان چرته لاړ دار تاسو نو ګور زه دې بیا خفه کوم زه 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 دې دا به تاسو ته مې سوزه دی ویلې ها درته چې تا ویل چې هغه مې ډیر خوښ دی ریاضي کوم مضمون دې ډیر بدی راځي ډېر بدیم خو هیڅ مضمون نه راځي خو لک لک پښتو راځي پښتو دې بدی راځي که لک لک ولی نه پوهېږم خو ولی علت یې څه دی تعصب خو به نه کوې نه نو پښتو خو ډېر ښایسته مضمون دی زما په ټولو مضمونونو کې پښتو ډېره خوښه ده د چا خوښه ده ها ته شه ده خوښ دی ها لالا ها چرته برو برم دیگه. چرته برم دیگه برو برو چکر ته بزنی سینه خو آمدی برو سینه راځه که ته شینواری خدا مې یو څوک دی ولاکه دې پازاب کړی اوسه پورې دومره غټه حوصله لري چې تو وی آفرین تراشل دل تراش شینواره سه این رفیق ما هستن عمران شینواره این برنامه پرهنگ هستن و حوصله شما را معلوم می کردیم بسیار حوصله داری با قرآن تشکر زنده باشی اینا قصدین نه این خوب گپ نیست شما اینطور معلوم نمیشین که اینقدر حوصله دارین اما بسیار زیاد دارین تشکر زنده باشی خب عجیب برکتی چیست خب زیاد درس میخوانم قرآن کریم میخوانم دیگه حوصله شان زیاد شد ښه ډېرو بخښه وروره زنده باشی. یو څه مزاحمت مې درله وکړه بخښنه کوه ډېره مننه کور ودان زنده باشی. خوشحاله شینوار اوسئ. صاحب ته په فارسی کې ورن اجازه واخله چې خبرې کو کنه او د اهداف مرته بیان کا ما فارسی در کی؟ برنامه دو اهداف دارم نه یو حوصله که مردم چه که حوصله داری خو یک پیغام دیگه است در برنامه یک پیغام میپرتیم خو که تعلیم گټی چی است نه اما تو است نه یعنی زندگی د فامیل چه که باید تیر میکنم همراه فامیل او با اجازه شما اگر شما اجازه است اینجا نشر میکنم این نشر میکنم اگر اجازه نیست نشر نمیکنم هیچ گپ نیست. خب پیغام خود در بینندگان عزیز بفرمایید تشکر زنده باشی. چی پیغام داری
په درۍ کې د خپې ور ماتې کړلې پختۍ دې ور ماتې کړې زه خو پوه خو شو مطلب خو دا واخیسته که نه دري ده که نه پیغام دې پرېږده وروره څه پیغام لري هیوادوالو ته دا اوس لرې که ګوره دا دلیل پیغام لرې بر که. مردم همی است که از درس خدا بخوانند انشالله وطن جور میشه و شاگردای عزیز درس خدا بخوانند و انشالله خاطر یک چیز شدن بالکل بسیار زیات تشکر. زنده باشی. ډېره مننه درنو لیدونکو را سره اوسئ چې زموږ خپرونه لا هم جریان لري. د پامیر هندارې او په ځانګړې توګه د پرنګ خپرونې درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا جالب پرنګ چې ستاسې د خوښۍ لپاره موږ د کابل په یو پارک کې برابر کړی و د ځوانانو حوصلې مو معلومې کړې او ځینو ځوانانو خو بیا لږه لږه ډیکه هم درکړل. بالکل ډیره مننه له تاسو ټولو درنو لیدونکو مخلص صاحب تا نه مننه ځانګړې مننه د جهان صاحب نه چې د کیمرې چارې را سره مخ ته وړلي لیدونکو تاسې به پرنګ کتلی وي نور قضاوت تاسې وکړئ که چېرته کوم نظر پیشنهاد انتقاد لرئ کولی شئ چې د کمنټ د لارې موږ ته پرېږدئ نو لکه څنګه چې مخلص صاحب پیل کې یادونه وکړه زموږ به تر ډېره بریده هڅه او کوشش هم دا وي چې ستاسې دپاره په جالب او نوو بڼو باندې دغه پرنکونه او نورې برنامې ثبت کړو تر تاسو یې در ورسوو نو لیدونکو هیله ده چې دغه پرنک تاسې تر پایه لیدلی وي او خوند مو تر اخیستی وي د نورو پرنکونو دپاره موږ تعقیب کړئ او موږ وڅارئ ډېره مننه